بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په تیرو درسي ویډیوګانو کې د ویټامینونو په اړه پیل کړی وو. د ویټامینونو په اړه وغږېدلو، همدارنګه ومو ویل ویټامینونه یو تعداد عضوي مرکب چې عضویت هغې ته اړتیا لري. ولې هغه اړتیا یې نسبت کاربوهایډریټ ته چې عضوي مرکبات یې نسبت پروټین ته یا نسبت لیپیډونو ته د دې اړتیا کمه ده. ولې مختلفې ارزښتناکه او مهمې دندې په داخل د عضویت کې مخته وړي. همدارنګه د ویټامینونو د ډلبندۍ په اړه هم وغږېدلو، ومو ویل چې ویټامینونه د هغوی د انحلالیت په اساس ډلبندي کېږي. هغه ویټامینونه چې هغوی په اوبلن محیط کې منحل دي هغه یو تعداد ویټامینونه دي یا یو ډول ویټامینونه دي، او هغه ویټامینونه چې هغوی په غوړو کې منحل دي یا په شحمو کې منحل دي هغه بله ډله یا بل ډول ویټامینونه دي چې موږ پر همدغه بنسټ ویټامینونه ډلبندي کړي وو. د هغه ویټامینونو له جملې څخه چې هغه په اوبو کې منحل دي، موږ او تاسې په تیرو درسي ویډیوګانو کې د ویټامین B9 یا فولیک اسید یا هم د فولیټ په اړه وغږېدلو. په نننۍ درسي ویډیو کې موږ او تاسې د ویټامین B12 یا د کوبالامین په ویټامین باندې غږېږو. دا هم د مهمو او ارزښتناکه ویټامینونو له جملې څخه دی چې د ویټامینونو د ډلبندۍ پر بنسټ ویټامین B12 یا کوبالامین هغه د اوبو کې د منحل ویټامینونو له جملې څخه دی. که چیرې موږ او تاسې د کوبالامین یا د ویټامین B12 کیمیاوي جوړښت په نظر کې ونیسو، تر هر څه مخکې دا باید موږ په نظر کې ونیسو چې ویټامین B12 یوازینۍ سرچینه هغه ټول حیواني منابع دي. په هیڅ نباتي سرچینه کې موږ نشو کولای چې ویټامین B12 یا ویټامین کوبالامین هغه پیدا کړو یا له هغې څخه ترلاسه شي. ټولې منابع یا ټولې سرچینې د ویټامین B12 د عضویت لپاره هغه حیواني منابع دي او حیواني سرچینې دي او له هغې څخه باید ترلاسه شي. که چیرې موږ د ویټامین B12 یا د کوبالامین کیمیاوي جوړښت په نظر کې ونیسو، کوبالامین یو حلقوي سیستم دی چې له څو مختلفو حلقو څخه جوړ شوی دی. مثلا یوه حلقه دا ده، یوه حلقه دا ده، همدارنګه یوه دا حلقه ده یا یوه دا حلقه ده. دغه حلقې چې هره حلقه دغه یوه حلقه د پایرول حلقې په نامه باندې یادیږي. دغه څلور د پایرول حلقې چې یوه A B C او D، دغه څلور د پایرول حلقې یو له بله سره یوځای کېږي او بالاخره یو حلقوي سیستم رامنځته کوي چې دغه حلقوي سیستم یې د کورین رنګ سیستم په نامه باندې یادیږي یا د کورین حلقوي سیستم په نامه باندې یادیږي، او په دې کې څلور د پایرول حلقې موجودې دي. همدارنګه په همدغه څلور پایرول حلقې د دوی یوځای کېدنه دا کاملا ورته دي د پورفایرین د حلقې سره چې د هیم په جوړښت کې دي. توپیر یې دا دی چې دلته د A او D حلقه، یعنی دا هم د یوه پایرول حلقه ده، B حلقه هم د پایرول ده، C حلقه هم د پایرول ده او D حلقه هم د پایرول ده، او دغه څلور واړه حلقې یو له بله سره یوځای شوي. ولې که چیرې موږ د B او C حلقه په نظر کې ونیسو، دغه دواړه حلقې مستقیما یو له بله سره نیغ په نیغه نه دي وصل. دوی د یو میتین ګروپ په وسیله دغه د B او C د پایرول حلقې یو له بله سره وصل دي. یا مثلا که چیرې دغه د C او D حلقې په نظر کې ونیسو، یا که چیرې د B او A حلقې په نظر کې ونیسو، دوی د میتین ګروپ په واسطه باندې چې بیرته هغه یې میتایلیشن صورت نیولی، یعنی H تبدیل شوی دی میتایل سره، د دغه ګروپ په واسطه باندې دغه حلقې یو له بله سره یوځای شوي. په پورفایرین کې هم ټول جوړښت په همدغه ډول دی. ولې دلته د A او D حلقه چې کله یو له بله سره یوځای کېږي، موږ یې وینو چې مستقیما نیغ په نیغه یو له بله سره یوځای کېږي، او دغه توپیر د پورفایرین د حلقې سره دی. په پورفایرین حلقه کې چې د هیم په جوړښت کې د بیا موږ په هیم کې په هغې باندې بحث کوو، هلته هم څلور د پایرول حلقې یو له بله سره یوځای کېږي، د پورفایرین حلقه جوړوي، بالاخره منځ کې د اوسپنې اټوم ځای پر ځای کېږي او د هغې څخه هیم جوړیږي. ولې د کوبالامین په جوړښت کې بیا څلور د پایرول حلقې یو له بله سره یوځای کېږي. توپیر یې دا دی چې د A او D حلقه نیغ په نیغه یو له بله سره یوځای کېږي، منځ کې میتین ګروپ نشته دی. دغه سیستم د حلقو چې رامنځته کېږي دې ته د کورین د حلقو سیستم وایي چې د دوی په منځ کې د کوبالت
اتوم ځای نیسي او بل اخر له هغې څخه چې کوم جوړښت رامنځته کیږي دی ته کوبالامین یا هم ویټامین B12 وایي. بیا موږ د کوبالامین مختلف ډولونه لرو. هغه ډولونه پر دې بنسټ دي چې دغه د کوبالت اتوم چې دلته ځای پر ځای شوی دی د دې سره کوم اتوم یا د دې سره بل کوم ګروپ یو ځای کیږي. مثلا که چیرې له دې سره د سیاناید ګروپ یو ځای کیږي موږ دې ته سیانو کوبالامین وایو. همدغه د کوبالامین جوړښت دی. بیا دا توپیر کوي په مختلفو حالاتو کې چې مثلا که چیرې د کوبالت عنصر سره یا د کوبالت اتوم سره د سیاناید ګروپ یو ځای کیږي موږ دغه جوړښت ته سیانو کوبالامین وایو. همدارنګه که چیرې د سیاناید ګروپ پر ځای دلته د کوبالت عنصر سره یا د کوبالت اتوم سره د هایدروکسیل ګروپ رامنځته کیږي یا د هایدروکسیل ګروپ ور سره یو ځای کیږي دغه حالت کې موږ دغه ته هایدروکسی کوبالامین وایو چې د B12A په نامه باندې هم یادېږي. که چیرې د کوبالت عنصر سره نور هماغه جوړښت دی چې څلور د پایرول حلقې منځ کې د کوبالت اتوم دی او دغه د نایتروجنونو اتومونه چې د پایرول په حلقو کې دي دوی د کوبالت سره یو رابطه جوړوي بل اخره د کوبالامین جوړښت رامنځته کیږي. که چیرې له دغه کوبالت سره د سیاناید ګروپ وصل شوی وي دې ته موږ سیانو کوبالامین وایو. یو ډول دا د کوبالامین دی. که چیرې له دې سره د میتایل ګروپ یو ځای شوی وي د کوبالت له عنصر سره یا د کوبالت له اتوم سره دې ته موږ میتایل کوبالامین وایو چې دا یو بل ډول د کوبالامین دی. یا که چیرې له دې سره د کلورین ګروپ یو ځای شوی موږ هغې ته کلورو کوبالامین وایو. مختلف ډولونه د کوبالامین یا د ویټامین B12 موجود دی او وجود لري. مثلا کېدلی شي د همدغه کوبالت ګروپ سره د سلفیټ ګروپ یو ځای شوی موږ هغې ته سلفیټو کوبالامین وایو. یا د نایتروجن ډای اکساید ګروپ ورسره یو ځای شوی په دغه رابطه کې موږ هغې ته نایترو کوبالامین وایو یا 12 ویټامین B12C یا ویټامین B12A. همدارنګه په ځینې حالاتو کې له دغه ویټامین B12 په جوړښت کې د کوبالت له عنصر سره یا د کوبالت له اتوم سره د 5 ډي اوکسي اډینوزایل کوبالامین چورته وایي. یعنی 5 ډي اوکسي اډینوزایل ګروپ ورسره یو ځای کېږي دغه 5 ډي اوکسي اډینوزایل. کله چې دا ګروپ له کوبالت سره یو ځای کېږي دغه رابطه د کوبالت سره رابطه جوړوي بل اخره دغه شکل ته به موږ کوباماید وایو. یعنی کله چې د ډي اوکسي اډینوزایل ګروپ د کوبالت عنصر سره یو ځای کېږي د کوبالامین په جوړښت کې دغه حالت ته موږ کوباماید وایو چې همدغه هغه بیولوژیکي فعاله شکل دی چې په وضعیت کې دنده مخته وړي او په دې شکل باندې لیدل کېږي. دا د کوبالامین یا د ویټامین B12 عمومي جوړښت دی، کیمیاوي جوړښت دی چې یو حلقوي سیستم دی. حلقوي سیستم چې کوم دلته موجود دی هغې ته د کورین حلقوي سیستم وایي یا کورین رنګ سیستم ورته وایي او په منځ کې د کوبالت عنصر موجود دی. د هغې سره دغه کوبالت عنصر سره کېدلی شي مختلف مرکبات یا مختلف ګروپونه یو ځای شي چې مختلف ډولونه د کوبالامین یا د ویټامین B12 رامنځته کوي. مثلا سیانو کوبالامین یا میتایل کوبالامین یا کلورو کوبالامین همدغه بڼو باندې کېدلی شي کوبالامین ولیدل شي. که چیرې موږ د ویټامین B12 یا د کوبالامین دنده په نظر کې ونیسو موږ ویلي وو چې ډیری هغه ویټامینونه یا تقریبا ټول هغه ویټامینونه چې هغوی په اوبو کې منحل دي د هغوی دنده د کو انزایم په شکل باندې ده یا د کوفیکټر په شکل باندې ده د مختلفو انزایمونو لپاره. کوبالامین یا ویټامین B12 هم د کو انزایم په شکل باندې دنده مخته وړي. ولې که چیرې موږ د هغې بیولوژیکي حالت په نظر کې ونیسو یعنی هغه حالت چې هغه د بیولوژیکي محیط کې یا هغه فعال حالت د هغې دی هغه د کوباماید په نامه باندې یادېږي یا هم 5 ډي اوکسي اډینوزایل کوبالامین په نامه باندې یادېږي چې خپله د کوبالامین ویټامین دی یا ویټامین B12 دی او د کوبالت له اتوم سره یا د کوبالت له عنصر سره د 5 ډي اوکسي اډینوزایل ګروپ یو ځای شوی دی او دغه د 5 ډي اوکسي اډینوزایل ګروپ دا د ATP څخه ترلاسه کېږي چې د خپل اډینوزین دی او دغه اډینوزین ټرایفاسفیټ تبدیلیږي له دې څخه د اډینوزین نوکلیوټاید هغه اډینوزایل ته تبدیلیږي یا 5 ډي اوکسي اډینوزایل ته چې په 5 موقعیت کې د هغې اکسیجن له هغې څخه جدا کېږي. دغه پاتې ګروپ یې یا د اډینوزایل ګروپ یې له کوبالت سره یو ځای کېږي او بالاخره دغه جوړښت چې رامنځته کېږي دغه ټول جوړښت د کوباماید په نامه باندې یادېږي. د ویټامین B12 فعاله بیولوژیکي حالت دی. همدارنګه په ځینې حالاتو کې میتایل کوبالامین یعنی دغه کوبالت له ګروپ سره یا دغه د کوبالت له اتوم سره د میتایل ګروپ یو ځای کې
د 5 ډي اوکسي اډونوزایل پر ځای دلته د میتایل ګروپ وي. دا هم فعاله بیولوژیکي حالت د کوبولامین یا د ویټامین B12 دی چې په داخل د وضعیت کې دنده مخته وړي. لکه یادونه مو چې وکړله ویټامین B12 یا کوبولامین هم د کو انزایم په شکل باندې دنده مخته وړي او دا د مختلفو انزایمونو لپاره په ځانګړي ډول د دوو انزایمونو لپاره د کو انزایم په شکل باندې یا د کوفیکټر په شکل باندې دنده مخته وړي. همدارنګه یو له هغو انزایمونو څخه چې موږ وویل چې مختلفو انزایمونو لپاره ولې دوه انزایمونه د هغې لپاره دا ځانګړی دی. یو هغه میتیونین سینتیز انزایم دی، یعنی هغه انزایم چې هغه میتیونین جوړوي. که چیرې موږ د ټیټرا هایدروفولیټ دنده په نظر کې ونیسو، هلته موږ وویل چې دا د کو انزایم په شکل باندې دنده مخته وړي او د میتایل یو ګروپ انتقالوي له یوه محیط څخه یا له یوه مالیکول او مرکب څخه بل مالیکول او مرکب ته. هلته موږ وویل چې میتایل تترا هایدروفولیټ هغه د میتایل ګروپ هوموسیسټین ته ورکوي، هوموسیسټین میتیونین ته تبدیلیږي او دلته یو انزایم دی په نامه د میتیونین سینتیز او دغه میتیونین سینتیز د فعالیت لپاره ویټامین B12 اړین دی چې ترڅو د میتایل ګروپ له تترا هایدروفولیټ څخه واخلي هغه په هوموسیسټین باندې نصب شي او هوموسیسټین چې یو امینو اسید دی هغه تبدیلیږي میتیونین ته چې یو بل غیر ضروري امینو اسید دی او په داخل د وضعیت کې سنتیز کیږي. نو ویټامین B12 یا کوبولامین د دغه میتیونین سینتیز انزایم لپاره د کوفیکټر په شکل باندې یا د کو انزایم په شکل باندې دنده مخته وړي. دویم انزایم چې د هغې د فعالیت لپاره هم کوبولامین یا ویټامین B12 ځانګړی دی هغه د میتایل مالونایل کوای میوټیز انزایم دی. میتایل مالونایل کوای دغه حالت دی چې کله مختلف امینو اسیدونه په ځانګړي ډول ایزولیوسین، والین، تریونین، میتیونین دغه امینو اسیدونه چې کله په کټابولیزم باندې رسیږي یوه مرحله کې میتایل مالونایل کوای ترلاسه کیږي. میتایل مالونایل کو انزایم ای دغه جوړښت یا چې کله هغه فاټي اسیدونه یا شحمي اسیدونه چې هغه طاق لرونکي دي یعنی طاق تعداد کاربونونه لري کله چې هغوی په کټابولیزم باندې رسیږي په یوه مرحله کې میتایل مالونایل کوای له هغې څخه سنتیز کیږي. یا ځینې وخت کې کله چې پروپینیټ د کټابولیزم یا د هغې میټابولیزم صورت نیسي په دغه حالت کې هم میتایل مالونایل کوای سنتیز کیږي یا د هغې څخه ترلاسه کیږي ترڅو دغه میتایل مالونایل کوای چې د مختلفو مرکباتو د میټابولیزم په پایله کې لکه ومویل د ایزولیوسین، والین، تریونین، میتیونین امینو اسیدونو د کټابولیزم یا د میټابولیزم په پایله کې یا د طاق کاربن لرونکو فاټي اسیدونو د هغوی د میټابولیزم په پایله کې یا د پروپینیټ د میټابولیزم په پایله کې ترلاسه کیږي ترڅو د دې میټابولیزم نور هم مخکې ولاړ سي. د دې لپاره باید دغه میتایل مالونایل کوای هغه تبدیل شي سوکسینایل کوای ته. سوکسینایل کوای د میتایل مالونایل کوای یو ایزومیر دی، تعداد د کاربونونو، تعداد د هایدروجنونو، تعداد د اتمونو د اکسیجن کوم توپیر نه لري، فقط ځای فرق کوي دغه د میتایل ګروپ ځای فرق کوي چې دلته رامنځته داخلیږي. همدغه وجه ده چې موږ دغه د سوکسینایل کوای د میتایل مالونایل کوای ایزومیر بولو او دغه ایزومیر د سوکسینایل کوای کله د میتایل مالونایل کوای څخه ترلاسه کیږي دا د میتایل مالونایل کوای میوټیز انزایم په واسطه باندې رامنځته کیږي او د میتایل مالونایل کوای انزایم میوټیز لپاره ویټامین B12 یو ځانګړی کوفیکټر دی یا یو ځانګړی کو انزایم دی چې هلته باید موجود وي ترڅو پر هغې باندې میتایل مالونایل کوای باندې دغه انزایم فعالیت وکړي او دا تبدیل شي سوکسینایل کوای ته او سوکسینایل کوای بیا په نور میټابولیزم باندې رسیږي. دغه دوه انزایمونه چې یو د میتیونین سینتیز انزایم دی یا یو د میتایل مالونایل کوای میوټیز انزایم دی دغه دوه انزایمونو لپاره ځانګړی دی او ویټامین B12 د کوفیکټر په شکل باندې ورته کار کوي. همدارنګه په نورو میوټیز انزایمونو کې هم د ځینو میوټیز انزایمونو لپاره ویټامین B12 د کوفیکټر په شکل باندې یا د کو انزایم په شکل باندې دنده مخته وړي. همدارنګه په ځینو نورو تعاملاتو کې چې هلته مثلا د ډایول میټابولیزمونه دي چې دغه ایتایلین ګلایکول که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دوی د میټابولیزم لپاره ترڅو هغه تبدیلیږي اسید الډیهاید ته نو دغه مرحله کې هم ویټامین B12 زموږ او تاسې لپاره مهم دی. همدارنګه کله چې میتایلین تترا هایدروفولیټ هغه تبدیلیږي تترا هایدروفولیټ ته له هغې څخه تایمیډین مونوفاسفیټ ترلاسه کیږي چې موږ د فونیټ یا د فولیک اسید په برخه کې په هغې باندې په تفصیل سره غږېدلی یو. د دغه تعامل لپاره هم
ویټامین B12 اړین دی چې موږ وویل چې په غیر مستقیم شکل سره، ځکه که چیرې ویټامین B12 نه وي دا میتایل تتراهایدروفولیټ ته نه تبدیلیږي، بیا تتراهایدروفولیټ د میتایل ګروپ نشي اخیستلی او میتایلین تتراهایدروفولیټ هغه نشي کولی چې د میتایل ګروپ ډي اوکسي یوریډین مونوفاسفیټ ته ورکړي او بالاخره پایله کې تایمیډین مونوفاسفیټ نه سنتیز کیږي او د دغه د سنتیز د نه سنتیز یو لامل هغه د ویټامین B12 کمښت دی. یعنی که چیرې موجود وي دغه تعامل صورت نیسي او که چیرې ویټامین B12 موجود نه وي دغه تعامل صورت نه نیسي. نو د مختلفو تعاملاتو لپاره په مستقیم شکل یا غیر مستقیم شکل ویټامین B12 د کوفیکټر په شکل باندې عمل تر سره کوي. ولې ځانګړي دوه انزایمونه چې د هغې لپاره ځانګړی دی ویټامین B12 یا کوبولامین، هغه یو د میتینین سنتیز انزایم دی او دویم د میتایل منونایل کوې میوټیز انزایم دی. همدارنګه یوه تیوري بله ده، هغه دا ده چې که چیرې ویټامین B12 کمښت وي یا ویټامین B12 هغه د دې سبب کیدلی شي چې تتراهایدروفولیټ هغه هم ځان سره ونیسي او وساتي. که چیرې دغه شکل په نظر کې ونیسو، موږ ویل په تتراهایدروفولیټ کې هلته د میتایلین ګروپ وي او له هغې څخه دا د میتایلین ګروپ انتقالیږي هوموسیسټین ته، هوموسیسټین تبدیلیږي میتینین ته. دا مرحله اصلا په داسې شکل ده چې په لومړي قدم کې له دغې تتراهایدروفولیټ څخه چې میتایلین ګروپ لري هغه په لومړي قدم کې 5 موقعیت ته انتقالیږي، بالاخره له هغې څخه دا ویټامین B12 ته انتقالیږي، همغه مخکې چې موږ ورباندې وغږېدلو. ویټامین B12 له تتراهایدروفولیټ څخه د میتایل ګروپ اخلي او دا تبدیلیږي تتراهایدروفولیټ ته چې په انساجو کې د هغې یوازینۍ سرچینه هم همدا ده. او دغه د میتایل ګروپ چې کله انتقالیږي ویټامین B12 ته، وروسته د ویټامین B12 څخه دا میتایل ګروپ انتقالیږي هوموسیسټین ته او هوموسیسټین تبدیلیږي میتیونین ته. نو همدغه د ویټامین B12 موجودیت دی چې دا له تتراهایدروفولیټ څخه میتایل ګروپ اخلي او په دې باندې نصبیږي او بالاخره په انساجو کې تتراهایدروفولیټ یا فولیک اسید هغه سنتیز کیږي یا هغه پیدا کیږي. که چیرې ویټامین B12 نه وي له دغه میتایل تتراهایدروفولیټ څخه یا د فولیک اسید څخه که په ساده ژبه ووایو له هغې څخه د میتایل ګروپ نشي انتقالېدلی یو بل مرکب ته، او کله چې له هغې څخه دغه ګروپ نه انتقالیږي دا په همدغه شکل باندې پاتې کیږي په انساجو کې او د هغې اندازه ډیریږي. کله چې تتراهایدروفولیټ نه وي ځکه د میتایل ګروپ ورباندې نصب دی، تر څو چې د دې څخه میتایل ګروپ جدا نشي دا تتراهایدروفولیټ ته یوازې نه تبدیلیږي. نو دغه د ویټامین B12 کمښت د دې لامل کیدلی شي چې د تتراهایدروفولیټ مقدار هم په انساجو کې کم شي او کله چې هغه کم شي دا د دې لامل کیږي چې نور مختلف تعاملات چې تتراهایدروفولیټ یې مخ ته وړي هغه ترسره نشي، ځکه تتراهایدروفولیټ مصروف دی د میتایل په شکل باندې. نو همدغه لامل دی چې موږ وایو چې میتایلین ویټامین B12 یا کوبولامین د هغې کمښت د دې لامل کیدلی شي چې د تتراهایدروفولیټ کمښت هم رامنځته شي. دا چې د کوبولامین یا د ویټامین B12 د کمښت څخه کومې ناروغۍ رامنځته کیږي، کوم حالت کې هغې کمښت رامنځته کیدلی شي، مختلفې ستونزې د هغې د کمښت څخه رامنځته کیږي، په هغې باندې په بله درسي ویډیو کې غږیږو.